مورجانه مې سخت یادېږي خو متاسفانه چې د 15 میاشتې کېږي چې مورجان مې په حق رسېدلی. ملګری بیچاره بلغال لاره کې بیچاره بس په حق ورسېده. په حق ورسېده. په حق ورسېده بس هغه چې کله ذهن ته راشي بس سخته جګر کوي. سلامونه احترامات یو ځل بیا له برلین جرمني څخه دلته موږ سره یو افغان ولاړ دی. دلته به پوښتنه وکړو ځوانه کوم ځای او څومره وخت کېږي جرمني کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ننګرهار یم. یو نیم کال کېږي چې جرمني کې. ښه یو نیم کال دې کېږي. په دې یو نیم کال کې څنګه اوس اسناد یې درکړي قبولي لري یا نه لري؟ او شکر الحمدلله اسناد قبولي ورسېدي. اسناد قبولي ورسېدي. اسناد قبولي دلته په برلین کې څنګه ده؟ زرې ورکوي نه ورکوي؟ ډېر ټال نیسي؟ څنګه ده قبولي؟ که لږ معلومات ورکړي. نه والا خو قسمت او نصیب پورې ده. نو چاته زر ورکړي، چاته یو کال، چاته منفي. بس دا قسمت او نصیب پورې اړه لري. او څنګه د برلین د ژوند راضي؟ او شکر الحمدلله راضي. او په زمیني راغلی برلین ته یا هوایي راغلی؟ زمیني راغلی. افغانستان نه جرمني پر زمیني راغلی. داسې یو پیښه در سره شوي په لاره کې چې هغه ته اوس هم ځورئ او درته یادېږي، داسې کوم کار در سره شوی؟ او زموږ یو ملګری بیچاره بلغال لاره کې بیچاره بس په حق ورسېده. په حق ورسېده؟ په حق ورسېده. بس هغه چې کله ذهن ته راشي بس سخته جګر کوي. بس الله دې د هغه فامیل ته د زړه صبر وکړي، الله دې هغه وبخي. ښه دا راته ووایه چې په آینده کې برلین کې غواړې کار وکړې، درس ووایې او بلډینګو کې زړه دې څه غواړي؟ یاره انشاءالله څه پورې خو بس کار هم کوو، خپل محنت کوو، کار سره درس هم بس خپل محنت کاري کوو. او څوک دې یادېږي ډېر په کور کې چې کاشکې اوس ورسره وای یا غېږه مې ورکړې وې؟ یاد یادېږي ډېر په کور کې داسې څوک شته؟ والا کور دې خو ټول را یادېږي. که هر څوک دي خو مورجانه مې سخت یادېږي خو متاسفانه چې د 15 میاشتې کېږي چې مورجان مې په حق رسېدلی. ډېره سخته ده. ښه دلته ډېر افغانانو داسې دا خو تا یو افغان ولیده چې مورجان یې په حق رسېدي. داسې ډېر افغانان دي چې بیخي خپله مورجانه پلارجان اصل کې دلته په مسافرۍ کې دوی په حق باندې ورسېږي. الله دې ځوانه تا ته د زړه صبر درکړي. په اخر کې ډېر نه په عذابوم، کوم اخره کې د افغانانو ته کوم پیام لري؟ بس افغانانو ته مې دغه پیام دی چې بس دغلته راغلي دي، په کوم مشکلات باندې راغلي او لاره کې څومره تکلیف زحمت راایستې. ډېر ځوانان دي دلته چې ګورم بس هسې فضول وخت تېروي، بس صفا خبرې چې نامکشي کوي. بس دغه ځوانانو ته زما دا هیله ده چې بس خپل درس وکړي، کار وکړي او څو روپۍ پیدا کړي، د فامیل ته ټولېږي. بس دغه مې ډېر ښه ډېر ښکلی پیغام دې ورکړه. په اخره کې ډېره زیاته مننه. خوشحاله آباد اوسېږئ. دا ویډیو درسره لایک کړئ، فالو کړئ، شیر کړئ. بیا هم ډېره زیاته مننه، مینه او مننه. الله په امان.